چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا څخه رخصت راغلی او آخرنۍ زمانه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به رخصت اخلي، حضرت جبرائیل علیه السلام حجرې له راغلی، دی د حضرت عایشې مبارکې په حجره کې دی. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته ویل د الله رسوله عزراییل د باندې ولاړ دی، ملک الموت دروازه ته ولاړ دی، اجازت غواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت جبرائیل ته وایي ملک الموت ته اجازت ورکړي چې راس. حضرت عزراییل چې راننوتی په حجره کې ډېر په ادب کې ورته ودرېدی، ورته یې د الله رسوله چې د کومې زمانې څخه ما ته د مرګ ذمهواري راسپارل سوې ده چې زه به د انسانیت ارواحان اخلم، د ټولې مځکې پر مخ باندې ما داسې کیفیت نه دی لیدلی لکه نن چې الله تعالی ما ته دا ویل چې ورسه اجازه واخله، که بغیر د اجازته چې حجرې ته ورداخل نه سې، ما درننه د چا څه اجازه نه ده اخیستل سوې اخیستې، لیکن ستا متعلق ستا رب دا راټول چې بې اجازته چې ورننه نوځې. او بلې دا پیغام په لاس را کړی دی که زندگی غواړې خپله زندگی تېروه، که زما طرف ته راتلی اجازه ورکړه، که زما طرف ته راتلی بیا یې روح په ډېر احترام کې راپورته کړه. ورته یې د الله رسوله تر اوسه پورې د چا سره د الله تعالی داسې معامله نه ده سوې. چې کله عزراییل علیه السلام د مرګ پیغام را ورساوی، دې وخت کې پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل ته ګوري، جبرائیله څنګه فیصله وکړم، پر مځکه باندې زندگی تیره کړم که روح د اجازت ورکړم چې روح مې پورته کړي. حضرت جبرائیل علیه السلام ته یې د الله رسوله ستا اختیار دی، ستا خوښه ده، لیکن الله تعالی ستا ملاقات ته خوشحاله دی، الله تعالی دې خپل ملاقات ته. پیغمبر علیه السلام ته جبرائیله نور د یو شي فکر نه دی را سره، صرف زما څه وروسته به زما د امت سره څه کېږي، د دې فکر سره دی چې زما امت باندې بس کوم حالات راځي زما د وروسته. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي د دې پوښتنه به د الله څه وکړمه. عزراییل علیه السلام ولاړ دی، پیغمبر علیه السلام حجره مبارکه کې سر یې د حضرت عایشې مبارکې په غیږ کې دی. حضرت عزراییل علیه السلام د ادب دستبسته پر سینه باندې ورته ولاړ دی. حضرت جبرائیل د سترګو په رب کې د الله عرش له پورته سو چې الله پیغمبر خو وایي چې زما د امت سره به څه کېږي. الله تعالی برته جبرائیل د سترګو په رب کې راستی چې ورته نبی ته وایه چې محمد ای زما محبوبه ستا امت زه یوازې نه پرېږدم، ستا د امت نگرانی زه کوم. پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل ته وایي الان قرة عینی، اوس مې سترګې خونه کې سوې، اوس مې زړه لږ بېغمه سو چې د الله د طرفه دا خبره راغله. زه دا وایم چې دا د هغه نبي ژړا وه، دا د هغه نبي فریاد ولو، دا د هغې نبي در دعا او در ژړا قربان سئ. زما د په الله قسم که د هغه نبي ژړا نه وای، د هغه نبي دعا نه وای، نن په معاشره کې چې څوک په زنا باندې اخته وای د هغې شکلونه به تاسو په دې کوڅو لارو کې د خنزیرانو لیدلی. چې په معاشره کې څوک په سود باندې اخته وای د هغې شکلونه به نن زموږ په معاشره کې د بیزوګیانو وای. چې کم څوک په ظلم باندې اخته وای د هغې شکلونه به نن د درندګانو او د لیوانو وای. د هغه نبي در ژړا قربان سئ، د هغه نبي در دعا قربان سئ چې د هغې ژړا او دعا د دې امت متعلق وله، د هغې په خاطر باندې نن زموږ شکلونه د انسانانو دي. الله تعالی مې شکلونه نه بدلوي چې هر څومره په ګناه کې راسو الله تعالی بیا مې احسان را باندې کوي، په ډېره اسانه باندې مې توبه قبلوي. پیغمبر علیه السلام حضرت عزراییل ته وایي را نږدې سه، چې هغې کله را نږدې کېږي وایي زما د مرګ په رګ باندې ګوته ولګوه، خو زما د امت سختی پر ما باندې تیره کړه. چې کله حضرت عزراییل علیه السلام د مرګ پر رګ باندې ګوته لګي، حضرت جبرائیل علیه السلام په چیغو سو، په ژړا سو. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته د الله رسوله نن خو زما د زندګۍ آخرنۍ ورځ سوه دنیا ته. د آدم علیه السلام څه ونیسې تر تا پورې تر دې اوسه پورې هر ځل دنیا ته راتلم، ستا د وفات څه وروسته زما سلسله دنیا ته ختمه سوه، بس زما آخرنی سفر دی، بیا زه دنیا ته رسم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د زکندن په کیفیت کې روان سو څه وایي؟ دې وخت کې هم د هغې سره غم ورسره دی. وایي الصلاة وما ملکت ایمانکم. جبرائیل ته وایي دا یوه خبره مې در امته پورې ورسوه، ورته بس د دوو خبرو غم په مخه واخی، یو د لمانځه فکر د ځانه سره واخی الصلاة الصلاة، دویم وما ملکت ایمانکم چې کوم خلک ستاسو در لاس لاندې دي د هغو سره ښه زندګي وکړئ.
هغه که د مزدور په شکل دی، هغه که د نوکر په شکل دی، هغه که د خادم په شکل دی، هغه که د زنانې په شکل دی، د هغې سره ښه زندګي وکړئ. پیغمبر علیه السلام دا جمله بار بار راګرځي، الصلاة وما ملکت ایمانکم، الصلاة وما ملکت ایمانکم. آخر نور ځینې پاته سو، اواز یې څوکه کېږي، آخر وایي الصلاة الصلاة الصلاة، چې آخر دا اواز پای ته رسیږي. آخرنۍ جمله د پیغمبر علیه السلام د خولې صدا وځي، اللهم بالرفیق الاعلی، یا الله به زه ستا طرف ته در روان سم. سر مبارک د حضرت عایشې په غیږه کې راولوی دی او پر هغه ځای باندې د پیغمبر روح رخصت سو. نو زه دا وایم چې پیغمبر علیه السلام د دې امت دپاره ډېر عظیم رحمت او د دې امت دپاره ډېره لویه اساني وه. د پیغمبر د ژړا او د دعا برکت او د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت برکتو چې الله تعالی د دې امت سره څومره اساني وکړه او دا اساني به الله تعالی د قیامت په میدان کې کوي او د دې اسانۍ په خاطر به الله تعالی دې امت ته د پیغمبر په شفاعت باندې جنتونه ورکوي. الله تعالی دې مې د پیغمبر د امتیت او شفاعت څخه نه محرومه کوي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.